فاخذه الله نکال الاخرة والأولى نو الله راګیر کو په سخت عذاب د آخرت سره او په سخت عذاب د دنیا سره. ان فی ذلک بشک په دې هلاکولو د فرعون کې عبرت پروت دی لمن یخشى او چا د پاره د الله د عذابو څخه ویریږي. انتم اشد خلقا اوس په قیامت باندې الله دلیلونه وایي آیا تاسو سخت یاست په پیدایش کې تاسو دوم پیدایش دا به سخت وي ام سما او اسمان بناها چې الله جوړ کړی دی رفع سمکها د دې چت لوړ کړی فسواها به برابر کړی واغطش لیلها د دې شپه تیاره جوړ کړی ده واخرج او را استلې د ضحاها د دې رڼا څه مراد سبا د شپې راوخیږي لمر راپورته شي والارض بعد ذلك او مزکه د دې څورس د ضحاها غړولې ده اخرج منها لمزکه چې را استلې د ماءها او بد دې ومرعاها واشد دې والجبال وغرنا ارساها وربانې درولې د مضبوط محکم لوړ متاع لكم استاسو د فائدې د پاره ولانعامکم او استاسو د شرپایانو د فائدې د پاره. نو دا انتم جواب لا نه دی سوی انتم آیاتاشي اشد سخت یاس خلقا په پیدایش کې او کدغه مخلوقات جواب څه دی هغه دا دی چې په الله باندې یو هم سخت نه دی. نو چې دا منی چې دا مخلوقات اسمان مځکه دا ټول الله پیدا کړل دا څنګه نه منی چې دوباره به تاسې را پیدا کېږي دا خو بالکل الله ته اسانه یاست. دلته دېرشم آیات کې راغله چې مځکه بعد ذلک د اسمانو څخه وروسته دحاها وغوړوله دا خو د بقرې صورت او د بل کوم هغه صورت وسي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا سورة فصلت دغه دوه سورتونو سره دا ټکر دی هلته وایي چې اسمانونه یې وروسته جوړ کړو مځکه مخکې وه او دلته وایي مځکه یې بعد ذلک له دې وروسته دحاها وغوړوله. نو تطبیق دا دی قرآن کې ټکر نشته. تطبیق دا دی چې لکه مفسرینو دا تطبیق کړی دی ابن عباس هم غالبا دا تطبیق را نقل دی چې مځکه یې د اسمانه څه مخکې جوړه کړې ده خو دلته غوړول مراد دی مځکه چې بیا غوړوله او په دې کې د انسانانو دپاره فایدې برابرولې دا یې د اسمانونو د پیدایش ته وروسته دا کار وکړی. نو دلته د مځکې پیدایش نه دی ذکر چې د اسمانه وروسته ده پیدایش د اسمانه مخکې دی لکه په هغو صورتو کې دلته د پیدایش ته بعد د دې مځکې اوارول و غوړول دي نو دا یې د اسمانه وروسته. او دحوه دا ګیلولو ته یو شی ګیل کې او له داسې غونډاره ځین جوړ شي نو دې کې اشاره ده چې مځکه کوروي شکل لري دا ساینس کومه خبره کوي نو دا د قرآن سره ټکر نه ده. فاذا جاءت الطامة الكبرى چې کله راشي الطامة الكبرى هغه لویه داهیه و مصیبت طامه اصل کې هغه لوی سیلاب ته وایي چې راشي او دا کندې و دا څاګانې دا ټولې ډکې کړي او اوبه لوړې راشي دې ته وایي. نو دا مصیبت به هم دومره لوی وي چې د ټولو مصیبتونو څخه به پورته شي. نو چې کله راشي الطامة الکبرى هغه لوی مصیبت دا د قیامت یو بل نوم دی. یوم یتذکر الانسان په دې ورځ به انسان ور یاد کړي ما سعی هغه عمل چې د کوشش پکې کړی دی. وبرزت الجحیم جهنم به ښکاره شي لمن هغه چا ته یې راشي وینې فاما من طغى نو هر هغه څوک چې دنیا کې یې سرکشي کړې وه واثر الحیات الدنیا او نږدې ژوند یې په آخرت غوره کړی و فان الجحیم هي الماوى نو بېشکه جهنم به د اوسېدو ځای. واما من خاف مقام ربه او هر هغه څوک چې د رب په مخ کې د درېدو څه وېرېدلی و قیامت څه یا مقام ربي د دې څه وېرېدلی و چې رب زما په سر ولاړ دی ونهى النفس او ځان یې منع کړی و عن الهوا د خپلو خواهشاتو فإن الجنة هي المأوى نو جنت به د هغه د اوسېدو ځای. نو دا اجمالي تخویف او بشارت ذکر شو. قیامت کې دا دوه قسمه یسألونک عن الساعة ایان مرساها د قیامت څه په سوال لکه عما یتساءلون کې چې ذکر شو الله زجر ورکوي مشرکین له تا څه پوښتنه کوي د قیامت په اړه چې ایانه کله به یې مرساها د دې واقع کېدل ودرېدل. نو ای نبي فیما انت ته په څه کې من ذکراها د دې قیامت د را یادولو څه یعنې ستا سره د دې علم نشته نو دوی ولې له تا سوال کوي یسألونک کأنک حفی عنها مخکې آیتونو کې تېر دوی له تا داسې سوال کوي لکه ته چې د قیامت په علم کې ډېر حریص یې او د الله چې پوښتنې کوي او له تا سره علم وي. فیما انت په څه کې ته من ذکراها له یادولو د دې قیامته یا دا خطاب هر انسان ته دی خاص کر سوال کوونکي ته فیما انت ته په څه کې من ذکراها د قیامت د سوال یې پیدا نه کوي استعداد تیاری ورته وکړه الى ربک ستا و رب لره دی منتهاها نهایي علم د دې قیامت. انما انت بېشکه ته یې ای نبي منذر ویره ورکوونکی من یخشاها وهغه چا لره چې هغه ویریږي ځینې کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها نو دوی به داسې وي په هغه ورځ چې ویني به
کأنهم ګواکې دوی لم یلبثو نه دی تېر کړی په دنیا کې الا عشیه مګر یو بعد له زواله ټیم او ضحاها یا د زواله څخه مخکې د څاشت ټیم، یعنې دې ته به د قیامت ورځ نیمه ورځ معلومه شي. سورة روم کې تېره شوه یوه ورځ، او دلته وایي چې دومره به ورباندې سخته وي چې د قیامت د دنیا ټول عمر به دې ته نیمه ورځ معلوم شي. د دنیا عمر نیمه ورځ به ورته معلومه شي چې دا د دنیا ټوله زندګي موږ نیمه ورځ تېره کړې ده. دا یو کوچنی صورت له راووایاست، سورة عبس وتولى، چې د مخکې صورت سره یې مناسبت هغه دی چې مخکې موږ وایو. دې صورت کې هم د قیامت د ورځې حقوالی ذکر کیږي او د انسانانو دوه قسمه په دې کې بیانېږي، او په دې باندې الله تعالی دلیلونه وایي. دا د رزق نظام چې الله جوړ کړی دی دا دلیل په ګرځوي چې هغه رب چې په دې نظام باندې قادر دی نو په دې هم قادر دی چې تا دوباره راپورته کړي، چاته په جنت کې رزق ورکړي او څوک د اور دپاره خوراک کړي او زقوم یې په برخه شي. اللهم انا نعوذ بک من ذلک. او دې صورت شان نزول مفسرین وایي نبی صلی الله علیه وسلم وایي یو مجلس کې ناستو د مشرکینو د مکې د مشرکینو مشران راغلي وو، هغوی ته دعوت ورکوئ. نو په دې کې عبدالله ابن ام مکتوم راغلی، هغه نابینا و، دا مجلس یې نه لیدی. نو د رسول الله څخه یې پوښتنې وکړې او رسول الله به مخ ځینې واړوئ او ده به بیا پوښتنه وکړه، بیا به یې وویل چې یا رسول الله نو دا خو به غلطه پوښتنه نه وي چې زه کوم. رسول الله جواب نه ورکوئ. نو تندی یې ورته تروش کو، دا تندی د عبدالله ابن ام مکتوم ونه لیدی ځکه هغه نابینا و، خو رب ولیدی. الله تعالی په مؤمنانو باندې دومره مهربان دی چې صورت نازل کو او نبی ته ادب وښوئ چې بل وخت داسې مه کړه چې مؤمن راځي هغه ته تندی تروشوي او ته حریص یې په دې کې چې کافر سره خبرې وکړې هغه ته ایمان نصیب شي، هغه ما ته راپرېږده، ته د خپلو مؤمنانو سره ښه ګزاره او معاشره کوه. داسې معلومېږي چې دا مؤمن په الله څومره ګران دی. مؤمنان مه خفه کوئ، مه په چا پسې خبرې، مه غیبت، مه بهتان، مه مخامخ څوک زیروئ، ډېر په الله باندې ګران دی. یو حدیث کې راځي چې د مؤمن زړه ازارول دا څو وارې د کعبې د نړولو څخه د الله په نزد لویه ګناه ده. یعنی الله سخت په غضب کوي. کعبه چې څوک نړوي ابرهه را روان و، الله په څنګه عذاب باندې تباه کړو، خو د مؤمن زړه چې څوک ازاروي الله تعالی تر دې ډېر په ناراضه کېږي. نو مسلمانان مه خفه کوئ. عبس وتولى، تندی یې تروش کو، د نبي مخ یې واړوئ. ان جاءه الأعمى، په هغه وخت کې چې راغلی ده له هغه نابینا. عبس دا د الله تعالی ګرانښت دی چې نبي څنګه به ګران دی. نو ګوره هغه ته مخامخ نه وایي عبست وتولیت، دی نه ورته وایي چې نبي ډېر خفه نه شي، په غایب یې ذکروي. نو دا ادب دی چې رب العالمین د نبي سره کوي، موږ ته دا ادب راشي. نو د نبي حدیث مرده وه، دا د نبي سره لویه بې ادبي ده. عبس وتولى، تندی یې تروش کو او مخ یې واړو. ان جاءه الأعمى، په دې وجه چې ورته راغلی نابینا. وما یدریک، تا څه پوه کوي، لعله شاید یزکا، ښه ځان پاک، او یذکرو یا پند واخلي، فتنفعه، او دلره پایده ورسوي، الذکرا، دا پند قبلول. اما من استغنا، او هر هغه یو استغنا سي د الله څخه او ستا څخه ځان بې حاجته ګڼي، ځان غني بولي، فانت له، ته هغه لره تسودا، توجه ورکوې، مخ ور اړی. وما علیک، او په تا دا ذمه الله نه ده ایښې، وما علیک، په تا باندې تاوان نه را نازلیږي، الله یزکا، په دې چې هغه ځان نه کي پاک. و اما من جاءک، او هر هغه یو چې تا لره راغلی دی، یسعی، کوښښ کوي چې په دین باندې ځان پوهه کړي، وهو یخشی، هغه د الله څخه بیریږي، فانت عنه، ته د هغه څخه تلهی، په بل شي مشغولېږې، نو داسې مه کوه. نو الله تعالی د مؤمنو د کافر صفت ذکر، د کافر صفت د دین په مجلس کې دا وي چې ځان مستغني ګڼي او بې حاجته چې کومه خبره یې خوښه وه اوري د بلې څه مخ اړوي. او د مؤمن صفت د دین په مجلس کې هغه دا وي چې کوښښ کوي ځان پوهه کړي او د الله څخه ویریږي، دې لپاره ځان پوهوي چې عمل به وکړي. کلا انها تذکره، الله وایي کلا، هېڅکله داسې نه ده، هېڅکله داسې نه ده پکار چې ته مؤمن ته تندی تروش کړې. انها تذکره، یا هېڅکله داسې نه ده پکار چې د قیامته څوک مستغني شي، د الله څخه او د نبي څخه ځان مستغني کړي. انها تذکره، بېشکه دا آیتونه چې دي تذکرتون، دا پند و نصیحت دی. فمن شاء ذکره، نو د چا چې خوښه وي پند یې په واخلي. فی صحف مکرمه، دا آیتونه په هغه عزتمنو ورقو کې دي. عزتمنو ورقو څه مراد، هغه د ملایکو په لاس کې ورقې دي چې د لوح محفوظ څخه قرآن ورباندې لیکلی دی. معلومیږي چې د آیتونه ملایکو هم لیکل.
فی صحف په صحیفو کې دي مکرمة عزتمنې مرفوعة لوړ قدر والا مطهرة پاکي شیاطین نسی ورسېدای چې تغیر پکې وکړي بأیدي په لاسونو کې دي سفرة د لیکونکو ملایکو سفره په معنا د لیکونکو هم راځي یا سفره جمع د سفیر په لاسونو کې دي دغه ملایکو چې هغه د الله او د مخلوق ترمنځ سفیران دي د الله حکم مخلوق ته راوړي او د مخلوق اعمال د مؤمنانو د الله ته پورته کوي کرام عزتمن ملایک دي بررة فاکان دي نو دا د هغو په لاس کې چې کومې صحیفې دي د هغه صحیفو آیتونه دي دا ډېر پاک آیتونه دي په دې باندې پند واخلئ قتل الانسان ما اکفره د دې آیتونه چې کافر انسان ته الله زجر ورکوي قتل لعنت وکړی شو په انسان باندې کافر باندې ما اکفر فعل تعجب دی څومره عجیبه کفر کوي دی څومره لوی کافر دی ته ولې کفر کوي من ای شیء د کوم شي څه خلقه الله پیدا کړی په دې کې سوچ وکړه نو هغه رب چې ستا خالق و مالک دی ته به کافر کېږي یا د هغه د قدرت څخه منکر کېږي چې په قیامت یې لري من ای شیء د کوم شي څه خلقه الله دی پیدا کړی دی من نطفة خلقه د یو څاڅکي اوبو څخه پیدا کړی دی فقدره بیا یې اندازه کړی دی ثم السبیل بیا لاره د وتو یسره ورته اسانه کړې ده د زیږېدو ثم اماته بیا یې الله مړ کوي فاقبره بیا یې قبر ته وړي یا ثم اماته بیا یې مړ کړی دی فاقبره بیا یې قبر ته وړی دی دې څه معلومه ده چې قبر هغه دا خاص کندې ته نه وایي دا ټول برزخ ته قبر وایي د مرګه بعد چې سړی هر چیرې پروت وي که حیواناتو خوړلی که سمندر په تل کې مایانو خوړلی بس هغه یې د لپاره قبر دی هلته به د لره د سره سوال و جواب کیږي او هلته به د لره نعمتونه یا عذاب ورکیږي فاقبره ثم اذا شاء انشره بیا چې کله الله وغواړي انشره بیا یې راپورته کوي نو دغه مخکې تصرفات د الله تعالی په دې باندې دلیل دی چې الله یې راپورته کولی هم سي قیامت اثبات یې وکړئ کلا داسې نه ده پکار چې د قیامت انکار کوئ لما یقضي او کلا استعجالم نه دی پکار چې په تلواره یې غواړئ لما یقضي تر اوسه دی انسان نه دی پوره کړی ما امره هغه څه چې الله دی ورباندې امر کړی دی چې توحید و سنت دی عمل صالح دی دا یې نه دی کړی فلینظر الانسان الى طعامه د قیامت د ورځې د حق والي دپاره نور تصرفات د الله وګورئ ودې ګورئ انسان الى طعامه و خپل رزق لره انا صببنا الماء چې بېشکه موږ راتویوو اوبه صبا په راتویولو سره ثم شققنا الارض بیا مځکه چې وشقا په چولو سره چې هغه دانه د هغې د پاسه مځکه وچې وي چې راپورته شي فانبتنا فیها بیا په دې کې موږ رشنه کوو حبا دانې وعنبا میوې انګور وقضبا وزیتونا ونخلا قضبا شنه واښه لکه شنه چې خوړل کېږي هغه شیان وزیتونا زیتون ونخلا د خرماو میوې و حدائق غلبا او ګڼې باغچې و فاکهة او میوې و ابا او ترکاریانې یا و ابا هغه ګیاوې چې حیوانات یې خوري قضبا به هغه ترکاریانې چې انسانان یې خوري ابا به هغه چې واښه چې حیوانات یې خوري نو دغه تصرفات د الله تعالی وګورئ متاعا لکم الله تعالی دا تصرف کوي ستاسو د فایدې دپاره ولانعامکم او ستاسو د چرپایانو د فایدې دپاره نو دغه د مړې مځکې را ژوندی کول د دې دلیل دی چې الله تعالی به په دې طریقه د مړې خاورې د بدنونو را ژوندی کوي قیامت به راولي فاذا جاءت الصواخه چې کله راشي الصواخه هغه لویه چیغه قیامت د نومونو څه یو نوم دا دی دا به لویه چیغه وي د اسرافیل چې شپېلۍ کې پوکې اواز به ډېر غټ وي غوږونه به کڼوي سواخه هغه اواز ته وایي غوږونو لره کوڼوالی راولي یوم یفر المرء من اخیه هغه ورځ چې تش دی به هر سړی د خپل وروره د مور او د پلاره و صاحبته د ښځې و بنیه د زامنو لکل امرئ منهم هر سړي لره به منهم له دې څخه یومئذ په دې ورځ شأن یو جلا شان وي یغنیه چې دی به له دې څه مشغوله کړی وي چې د بل په حال کې فکر سوچ وکړي وجوه ځینې مخونه به یومئذ په دې ورځ مسفرة تر و تازه وي نو هغه مخکې حالات دا به د کفار وي او دغه دوه آیاتونو کې صفتونه دا به د مؤمنانو وي بیا د کفارو صفتونه نو د انسانانو دوه قسمه وجوه ځینې مخونه یعنې د مؤمنانو مخونه به یومئذ په دې ورځ مسفرة رڼا کوونکي د خوشحالۍ څخه به ځلوبل کېږي ضاحکة خندېدونکي به وي مستبشرة خوشحاله به وي عملنامې به یې په راسته لاس وي او قریبانو ته به وایي هاؤم اقرؤوا کتابیه ووجوه ځینې مخونه به یومئذ په دې ورځ علیها په دې باندې غبرة خړوالی ترهقها را لاندې کوي به یې قطرة توروالی اولئک هم الکفرة الفجرة دا کسان چې دي امدی الکفرة لوی کافران الفجرة لوی فاجران دي کفره دا د عقیدې بدی الفجره د عمل بدی نو بد عقیدې او بد عمل جهنم ته بوتلل اللهم انا نعوذ بك من ذلك
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. سورة التكوير. د دې سورت څخه تر سورة البروج پورې د ټولو سورتونو کې د قیامت د ورځې تذکره ده. د دې ټولو موضوع د آخرت د عذاب څخه تخویف ویره ورکول دي، خو لږ لږ فرقونه یې شته د سورتونو. لکه په دې صورت کې د دې موضوع ترڅنګ د قرآن کریم صدق الله بیانوي، د قرآن کریم د سند چې زموږ او د الله ترمنځ د قرآن کوم سند دی، د دې سند اتصال او د رواتو صدق ضبط دا بیانوي، نو قرآن ته مو رابولي. په دې صورت کې 12 حالات د آخرت ذکر کیږي. 6 حاله هغه ابتدایي دي د بعض بعد الموت څخه مخکې، او 6 حاله د بعض بعد الموت څخه وروسته، او بیا له هغه څخه وروسته د قرآن کریم صدق او د هغه سند بیانېږي. تکویر ورته وایي ځکه د اول آیات کې کویرت لفظ راغلی، رانغښتل ورته وایي تکویر. نو چې کله الله د قیامت د قایمولو اراده وکړي لمر به راونغاړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کوورت، کله چې لمر راونغښتل شي، لکه یو څوک چې یو شی په دسمال کې پیچي او یو بل طرف یې راونغاړي نو هغه پټ شي، لمر به راونغښتل شي، رڼا به یې ورکه شي. واذا النجوم انکدرت، او چې کله ستوري خړ پړ شي بې نوره شي. واذا الجبال سيرت، او چې کله غرونه روان کړل شي. واذا العشار عطلت، او چې کله د 10 میاشتو حاملې وشي بې مالکه پاتې شي. عشار دا جمع ده د عشیر، د عشرا. عشرا هغه اوښې ته وایي چې 10 میاشتې یې په حمل باندې تېرې سوي وي، نو دا په مالک باندې قیمتي وي، نو دا به آخرت ته نږدې به مالکه پاته شي، ځکه هیبت به ډېر وي، هر څوک به د خپل ځان په غم کې. واذا الوحوش حشرت، او چې کله وحشیان راجمع شي. وحوش جمع د وحش، غرني، پسونه، بزې، او دا وحشي خره او نور مخلوقات، لیوان، شرموشان، نور دا خو د انسانانو څخه تښتي، خو چې د قیامت ورځ راشي هیبت به دومره ډېر شي دا به راجمع شي، د انسانانو خواته به راشي. یا واذا الوحوش حشرت، ابن عباس ترجمه په مرګ کړې ده. حشرت یعنی ماتت، چې مړه شي، په مرګ کې ټول سره راجمع شي. واذا البحار سجرت، او چې کله سمندرونه سجرت، 2 ترجمې، یوه داسې روان کړل شي او ټول سره ګډ شي او د مځکې په مخ وبهیږي، لکه وروسته صورت کې فجرت لفظ راځي. 2 چې کله سمندرونه سجرت ګرم کړل شي، اور وګرځي، لکه ابو داود کې حدیث دی، رسول الله فرمایي ان تحت البحر نارا، تر سمندر لاندې اور دی، یا حقیقي اور دی، الله رب العالمین په ډبرو کې او بیا په ریګونو کې بند کړی دی، او دغه د پاسه اوبه دي چې انسانان یې د شر څخه بچ شي تر یو وخت. نو چې کله قیامت را نږدې کېږي ګرمي به ډېرېږي، لکه اوس دا ملکونه په ګرمۍ روان دي، د پخوا واورې هغه د پخوا یخونه نشته، اقلیمي بدلون چې دی ورته وایي، دا بدلون را روان دی. دا به تر دې پسې ګرمي ډېرېږي، نو د ډېرې ګرمۍ د وجې به د سمندر دا اوبه وچې شي، او لاندې هم اور دی، لوړه به هم ډېره ګرمي وي، نو پرده به نازکه پاته شي، پټاو به وشي، لاندې اور لوړ ګرمي دا به سره یوه شي، نو سمندرونه به اور وګرځي، او بیا به قیامت کې نږدې لمر او سپوږمۍ او ستوري هم پکې راولوي شي، د هغو حرارت به هم ورسره ملګری شي.
یا سجرت اور به وګرځي د دې څه لاندې پټرول دی او هغه هم اور د اور ماده ده. دغه شپږ حالات ذکر سو دا ابتدایي حالات دي د باس بعد الموت څخه مخکې. شپږ د باس بعد الموت وروسته حالات ذکر کیږي. واذا النفوس زوجت او شکله نفسونه زوجت جوړه کړل شي یعنی هر سا خپل بدن ته راوګرځي. اوس مړي قبرو کې پراته دي بدنونه دلته دي او ارواح که نیکان دي جنت کې دي او که بدان دي سجین کې جهنم کې اسفل السافلین کې بندیان دي. نو چې کله قیامت قایمیږي ارواح به بیرته بدن سره جوړه شي. یا زوجت دا مطلب جوړه به شي لکه سورة الواقعه کې تېره شوه چې انسانان به درې قسمه وي. السابقون الاولون اصحاب الیمین دا دو به جنتیان وي او اصحاب الشمال دا به جهنمیان وي. نو چې کله نفسونه جوړه شي یعنی هر څوک د خپل پیشوا دغه په ډله کې راشي. واذا الموءودة سئلت او چې کله ژوندۍ پټ کړل سوې نجلۍ څه سئلت په اړه یې پوښتنه وشي بأي ذنب قتلت په کومه ګناه وژلې سوې وه. موعوده هغه نجلۍ ده چې مشرکانو به د پیغور د وجې دا ژوندۍ تر خاورو لاندې کوله. نو الله به یې په اړه پوښتنه وکړي د دې پلار و مور څه بأي ذنب په کومه ګناه باندې قتلت دا ووژل سوه. واذا الصحف نشرت او چې کله صحیفې وغوړول شي خپله موعوده به چیري اور ته به ځي که به جنت ته ځي. نو دا مضمون مسله تاسو ته مخکې د مشرکینو د اطفالو مسله په دلایلو تېره سوې ده. واذا الصحف نشرت او چې کله عملنامې وغوړول شي د انسان چې کله مړ شي نو د ده عملنامه ملایک راونغاړي او د ده د اعمالو چې کوم دفتر دی د کافر دپاره سجین او د مؤمن دپاره علیین چې په سورة المطففون کې یې بیان راځي هلته یې وساتي. نو چې کله قیامت قایم شي بیرته به یې راواخلي راوبه یې غوړوي هر چا به خپله ورکړي. واذا السماء کشطت او چې کله اسمان بې څرمنې شي پوست ځینې وایستل شي. کشت او قشت په کوچني قاب او په غټ قاب دواړه د څرمنې ایستلو ته وایي. نو اسمان څه به څرمن وایستل شي معنا راچپه به شي مات به شي. واذا الجحیم سعرت او چې کله جهنم ګرم کړل شي. واذا الجنة ازلفت او چې کله جنت نږدې کړلی شي. اللهم انا نعوذ بك من جهنم ونسألك الجنة. نو دا شپږ حالات دي چې دا به د بعض بعد الموت وروسته راځي. نو چې کله دا شیان وشي د اذا چې د آیتونو په سر کې ذکر کېږي دا جواب غواړي. جواب یې څه دی؟ علمت نفس ما احضرت پوه به شي هر نفس په هغه څه چې دلته حاضر کړي دي. احضرت کې ضمیر نفس ته راجع دی یا احضرت کې ضمیر صحف ته راجع دی. علمت پوه به شي نفس هر نفس ما په هغه څه احضرت چې د ده پاڼو او د ده عملنامو دلته حاضر کړي دي. په هغه وخت کې به دی وپېژني چې ما څه کړي وو دنیا کې ښه مې کړي وو که بد. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس تر دې ځای پورې خو الله تعالی د قیامت د ورځې حقوالی بیان کړو. دغه 12 حالات یې ذکر کړل. له دې څه وروسته الله تعالی 3 قسم اخلي د قرآن د حقوالي دپاره. فلا اقسم داسې نه ده لکه مشرکین چې وایي چې دا شعر دی یا سحر دی یا کهانت دی. اقسم بالخنس زه قسم اخلم په هغه پټېدونکو ستورو. الجوار هغه روان حرکت کوونکي. الکنس هغه د ورځې ښکاره کېدونکي. واللیل اذا عسعس او په شپه دې زما قسم وي چې کله عسعس مخته راشي دنیا پټه کې. والصبح په سپېدو دې زما قسم وي اذا تنفس چې کله ساه واخلي یعنې رڼا جوړه کړي. انه لقول رسول کریم په دې درو شیانو قسم. انه بېشکه دا قرآن لقول رسول دا وینا ده د هغه ملک کریم عزتمن ملک د هغه وینا ده یعنی دغه تبلیغ دی کلام د الله دی خو هغه را رسولی. د دې قسمونو مناسبت څه دی؟ په کومو شیانو چې قسم واخیستل سو؟ الجوار روان، الکنس د ورځې ښکاره کېدونکي. نو په کومو شیانو چې الله قسم واخیستی د قرآن سره مناسبت ستورو باندې قسم واخیستی نو مناسبت قرآن سره ښکاره دی. ستوري په شپه کې رڼا جوړوي. قرآن هر آیت چې دی هغه نور او رڼا راوړي د ایمان رڼا. شپه باندې قسم واخیستی او بیا په سپېدو باندې نو په دې کې اشاره ده چې مخکې توره شپه وه د قرآن په راتلو باندې رڼا حاصله سوه د سپېدو په شان. والصبح سپېدو سره اذا تنفس وویل
ولی تنفس په وخت د غم کې ساه اخیستل دې ته ویل کېږي سړی اوږده ساه واخلي. نو که دا شپه یو قسم غم دی او دا تیاره او رڼا چې د هغه راحت و رحمت دی، نو په دې وخت کې تنفس ساه خلک اخلي. وصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مكين. نو د قرآن سند چې دی زموږ د الله ترمن دوه واسطې دي، یو واسطه د محمد رسول الله ده او دومه واسطه د جبریل امین ده. نو د دواړو واسطو الله تعالی د سند د دواړو رجالو صفتونه راته وایي. نو اول چې جبریل دی د الله رسول دی، د دو د الله ترمنځ بله واسطه نشته، د الله سره د خبره متصله ده. کریم نیکو اخلاقو والا، عزتمند دی، دروغ نه وایي هیڅکله. ذي قوت والا دی، شیاطین نشي ورباندې غالب کېدلی چې قرآن ځینې تغییر کړي. ذي قوت کلکې حافظې والا دی، ځینې هېر سوی هم نه دی، ضبط قوي دی. عند ذي العرش د عرش د مالک په وړاندې مکین د لوی مرتبه والا دی. مطاع اسمانو کې خبره منل کېږي. ثم اسم ضرب دی، یعنی مطاع خبره منل کېږي. ثم هلته په اسمانو کې امین بیا د الله د خوا امانتدار دی، په خپل هم خیانت نه کوي. نو نه یې په خپله خیانت کړی دی او نه کمزوری دی چې شیاطینو دی په قرآن کې لاس وهانه ځینې کړي. نو دا خو یو واسطه سوه د سند چې د دې صفت الله وکړی، هم عدل لري هم ضبط لري. وما صاحبکم بمجنون، او ستاسو ملګری هم لیونی نه دی. نو دومه واسطه د سند چې دا محمد رسول الله دغه صفت الله وکړی چې لیونی نه دی. نو حافظه لري قوي روغ جوړ. ولقد رآه بالافق المبین، سند متصل دی د دو د جبریل ترمنځ لقا هم سوی د ملاقات. ولقد رآه یقینا د جبریل لیدلی دی بالافق المبین د اسمان په د ښکاره کنارو کې. د امام بخاري رحمه الله د شرط مطابق سراوي به خامخا د خپل استاد سره ملاقات کړی، بیا به دا خبره صحیح وي. الله تعالی وایي ملاقات یې څو وارې کړی. وما هو على الغیب بغضنین، او نه دی دا صاحب ستاسو یعنی نبی علی الغیب په غیب باندې بغضنین بخیل نه بخل نه کوي چې یو خبره پټه کړي چې الله څه ورته نازل کړي دا ټول بیانوي. وما هو بقول شیطان الرجیم، نو کله چې د قرآن سند متصل سو نو دا د الله کلام سو، نو دا نورې خبرې په خپله رد سوې. وما هو نه دی دا قرآن بقول شیطان الرجیم د رټل سوي شیطان وینا نه ده. فاین تذهبون، نو ای مشرکانو چیرې ځینې تښتئ، کوم طرف ته ځئ؟ د دې کتاب په شان بل کتاب پیدا کړئ. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مګر د ټول عالم دپاره پند و نصیحت دی. لمن شاء منکم ان یستقیم، د هغه چا دپاره چې خوښه یې وي منکم له تاسو څخه ان یستقیم، چې پسې د لاره روان شي. شاء بنده تعالی تعالی اراده ثابته کړه. نو دا په جبریه ډلې باندې رد رالی چې وایي انسان د ډبرې په شان یو مجبوري محض دی، لکه انسان چې ډبره په لاس کې غورځوي کوم طرف ته دی ولي هغه طرف ته به دا ځغلي. انسان وایي هېڅ اختیار نه لري. نو په هغو باندې رد رالی. وما تشاءون الا ان یشاء الله، او تاسو ارادې نسئ کولی مګر هلته چې الله اراده وکړي، رب العالمین د ټول عالم رب. نو په دې کې په قدریه او معتزله ډلو باندې رد رالی چې هغوی وایي انسان په خپله د خپلو کارو خالق او پیدا کوونکی دی. الله وایي داسې نه ده، د انسان مشیعت لا مستقل نه دی، د الله و ارادې ته دی محتاج دی چې الله اراده نه یې کړی دی، اراده لا نشي کولی، نو په کارو کې خو بلکل مستقل نه دی. سورة الانفطار موضوع یې مخکې تاسو واورېدله تر سورة البروج، و دلته الله تعالی د قیامت د ورځې حقوالی وایي. خو د مخکې صورت سره فرق دا دی چې په دې صورت کې د اعمالو حفاظت هم ورسره ذکر کوي چې انسان ستا عمل ساتل کېږي. ګوره خیال کوه که شو که بد و ته به ورسره مخ کېږې. اذا السماء انفطرت، چې کله اسمان مات شي. و اذا الکواکب انتثرت، او چې کله ستوري انتثرت راولویږي راودړېږي. و اذا البحار فجرت، او چې کله سمندرونه سره ګډ کړل شي. پردې به یې په منځ کې لرې شي، هغه برزخونه چې د خوږو د تروو اوبو تر منځ الله ورکړي دي دا به ختم شي. و اذا القبور بعثرت، او چې کله قبرونه خلاص کړل شي او مړي ځینې راپورته شي. علمت نفس ما قدمت واخرت، نو په دې وخت کې به هر نفس پوه شي په هغه عمل چې وړاندې کړی دی او په هغه چې وروسته کړی دی. قدمت هغه اعمال چې په ژوند کې کړي دي، اخرت هغه طریقې دي چې ژوندو وارثانو ته پرېښي دي. نو په دې به دی پوه شي چې ښه مې کړي دي که بد، ولې انجام سره به مخ شي.
یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم واذا القبور بعثرت کله قبرونه خلاص کړل شي. هر انسان خو په قبر کې نه پروت، څوک په سمندر کې غرق شوی وي، څوک حیواناتو خوړلی، څوک د مځکې په مخ ایره شوی وي. نو دا د هغې خبرې دلیل دی چې مخکې موږ وکړه قبر دا برزخي ژوند چې هر ځای د انسان د وجود ذرات پرتې دي هغه د قبر دی، که کند وي که کند نه. یا ایها الانسان و ای انسانه ما غرک بربک الکریم چې شي دوکه در کړی ده په خپل ډېر مهربانه رب باندې. الله باندې شیطان خلکو ته دوکه ورکوي، نو چاته یې د انکار دوکه ورکړی ده چې نسته، د ملایان دروغ وایي، او چاته وایي سته خو کتاب یې نه دی نازل کړی، انسان یې خپلې خوښې ته آزاد کړی دی، او چاته وایي غفور رحیم دی، کوه هر څه چې کوي بخشي دی، او چاته وایي چې پلاني سره دی تعلق دی، پیرانې پیر در باندې نظر دی، هغه دی په قبر کې هم خلاصوي، آخرت کې دې هم خلاصوي. نو مختلفې دوکې مختلفو خلکو ته ورکړي دي. قیامت کې به الله ورته وایي ای انسانه ما غرک چې شي دوکه کړی وې بربک الکریم په خپل کریم رب باندې. دغه کرم په دنیا کې پتا دا و چې ستا د پوهې دپاره یې کتاب نازل کړی و، نبي یې درته لېږلی و چې تا له هغه څه فایده نه ده اخیستې، نو نن په تا مهربانه نه دی. الذي خلقک هغه رب دی چې ته پیدا کړی وې، فسواک بیا یې برابر کړی وې، فعدلک بیا یې قواوې د بدن یو د بل سره متوازنې در کړی وې، فسواک اندامونه یو د بل سره برابر در کړي وو، یو لاس د بل لاس څخه د انچ سلمه یې سسم نه دی غټ، د انچ سلمه او جرمه یې سره واخلي نو هم یو لاس تر بل لاس نه وي غټ، برابر یې جوړ کړی. فعدلک بیا یې په دې کې قوا هم برابري، په یوه سترګې کې څومره دید دی په بله کې هم هغومره، په یو غوږ کې څومره اورېدل دی په بله کې هم هغه. غالبا داسې کله کله چې الله تعالی یو انسان ته یو عضو چپه ورکړي نو هغه یوه جلا ابتلا وي. نو الذي هغه رب خلقک په هغه رب چا دوکه کړی چې ته جوړ کړی، فسواک بیا یې د بدن اندامونه برابر در کړي دي، فعدلک بیا یې په بدن کې قواوې یو د بل سره متوازنې در کړي. فی ای صورت ما شاء په هر هغه صورت کې چې د ده خوښه وه رکبک ته یې جوړ کړی. نو په دې شکر ادا کړه، که الله دا غوښتې وای ستا د خنزیر په شکل کې جوړ کړي نو په هغه شکل یې ته پیدا کوای سوای، چې ته یې په ښایسته قد و قامت کې پیدا کړی نو د الله شکر ادا کړه. د دې څلور قسمه نعمتونو چې دې آیتونو کې ذکر سوه کفارو یې شکر نه دی ادا کړی. نو الله به ورته وایي کله هېڅکله داسې نه ده چې تا به په دنیا کې د دې نعمتونو شکر نه ادا کړی او نن به هم ته بچاوې. بل تکذبون بالدین بلکې تاسې د جزا ورځ دروغه ګڼئ. دا یا په قیامت کې د رب خبرې دي چې انسان سره کوي، او یا په دې دنیا کې دي د یا ایها الانسان آیت شپږم څه شروع بیا تر دغه 12 آیت پورې. نو دا احتمال هم چې په قیامت کې به رب ورته وایي، او دا احتمال هم چې اوس په دنیا کې ورته وایي چې انسانه کافر انسانه تا ته چا دوکه درې کړې ده راسه مه دوکه کېږه. کله داسې نه ده، بل تکذبون بالدین بلکې تاسې د جزا د ورځې تکذیب کوئ، یا بل تکذبون بالدین بلکې تاسې د جزا د ورځې تکذیب کوئ که دا خطاب وشي. وان علیکم لحافظین او بېشکه ستاسو په سر باندې ساتونکي ملایک سته، کرامن عزتمن کاتبین لیکونکي یعلمون پوهېږي ما تفعلون په هغه څه چې تاسې یې کوئ. نو ستاسې اعمال کړه وړه اقوال دا هر څه لیکلی کېږي ساتل کېږي. دلته د اعمالو لیکل ذکر سو، یعلمون کاتبین لیکونکي دي د څه، یعلمون پوهېږي ما تفعلون په اعمالو ستاسې یې کوئ، نه ستاسې اعمال لیکي. او قاب صورت کې د اقوالو لیکل ذکر سو، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اره وینا یې لیکي خو د زړه وسوسې نه شوې ذکر ځکه الله دا معافي کړي دي. او په دې دا آیات په دې دلیل سو 12 چې ملایک د زړه په وسوسو نه پوهېږي، ستا په زړه کې څه در تېرېږي په هغه نه پوهېږي تر څو چې تا خبره نه وي په کړې یا دې په عمل کې نه وي راوستې. ان الابرار لفی نعیم نو بېشکه نیکان خلک د چا چې نیکي لیکل سوې ده، لفی نعیم دا به په ډېرو نعمتونو کې وي، تنوین لپاره د کثرت دی، لفی نعیم کثیره. وان الفجار او بېشکه بدان به لفی جحیم په لوی عذاب د جهنم کې وي، یسلونها یوم الدین ورداخلیږي به د جزا په ورځ، یسلونها یوم الدین. دغه آیتونو سره ټکر نه دی چې مخکې تیر سو چې د مرګ سره متصل دی اور ته ولاړو. پرون درس کې سوره نوح کې تیر سو، مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، غرق سو متصل اور لره ولاړو. د دې آیت مطلب دا دی چې د فیصلې بعد به بیا د یوم الدین د جزا په ورځ ورداخلیږي، او د فیصلې مخکې چې د قیامت په ورځ کېږي نو د مرګ سره متصل د دې ارواح جهنم ته ځي. یا یسلونها مراد دا ده چې روح سره له بدنه دا به یوم الدین د قیامت په ورځ ځي، او یوازې روح هغه د مرګ سره متصل اور ته ځي د کافر ده.
وما هم عنها بغائبین او نه به وي دوی د دې اوره څخه بغائبین غایب د اور څخه غایبېدای نه شي نه پټېدای شي او نه اور به دوی مړ کېږي دا دلیل شو چې اور جهنم نه پناه کېږي وما ادراک ما یوم الدین او څه پوه کړی ته ما څه د یوم الدین ورځ د جزا ثم بیا دا خبره واوره ما ادراک ته څه پوه کړی ما یوم الدین ورځ د جزا څه شی ده د دې ورځې د عظمت د وجې الله تعالی دا دوه وارې استفهام کوي لکه الحاقه ما الحاقه هلته چې تېر شو القارعه ما القارعه به راځي یوم لا تملک نفس لنفس شیئا هغه ورځ ده چې اختیار به نه لري یو نفس د بل نفس دپاره د هېڅ شي والامر یومئذ لله او فیصلې به په دې ورځې ټولې د الله وي هېڅ نفس به د بل نفس دپاره اختیار نه لري که هغه تا دنیا کې غوث ګڼلی وي که د قطب بللی وي که هغه ولی دی که نبي دی د بل نفس څخه عذاب نشي بچاولی مګر د الله د اذن بعد چې د شفاعت اجازه ورکړي بیا به شفاعت کېږي هغه د مؤمن دپاره کېږي والامر ټولې فیصلې به په دې ورځ لله خاص د الله وي سورة المطففین په دې کې هم د قیامت د ورځې حقوالی ذکر کېږي او په دې ورځ کې د مؤمنانو دپاره چې کوم نعمتونه دي نو الله تعالی اوس تفصیلي زیری په ورکوي او د کفارو دپاره چې کوم عذابونه دي تفصیلي ویره ځینې ورکوي خو امتیاز د دې صورت د نورو صورتونو څخه چې په هغو کې هم د قیامت ورځ ذکر کېدله نو امتیاز د دې صورت په دې دی چې د متوففینو عذاب دلته پکې ذکر دی متوففین تطفیف د بل په حق کې کمی کول دې ته ویل کېږي ظاهري معنا خو دا ده چې په ټول ترازو کې کمی وشي لیکن شرعي معنا یې عامه ده که د بل حق د ټولو د ترازو وي نو چې په دې ورتلې ورپیمانه کوي کمی وکړې دا هم تطفیف دی او که عددي حق یې شمېر باندې ورکوي کمې ورکوي نو هم تطفیف دی او که د اندازې حق نه نور حقوق وي دا ټول په تطفیف کې راځي لکه د مور پلار خدمت نه کول او داسې د مسلمان د خپل همسایه دغه حق د همسایه‌توب نه ورکول د مشرانو د اساتذو د هغوی احترام نه ساتل دا ټول په تطفیف کې راځي د الله حق نه ورکول دا لوی تطفیف دی چې شرک څوک کوي د نبي صلی الله علیه وسلم نه تابعداري حق نه ورکوي بدعات کوي دا ټول په تطفیف کې راځي ویل للمطففین هلاکت دی لپاره د کمی کوونکو چې د بل په حق کې کمی کوي الله څه پوره هر څه غواړي خو لیکن دغه په عبادت او توحید کې کمی کوي نبی صلی الله علیه وسلم هغه څومره خواري د امت دپاره ایستلی د هغه مني خو لیکن په حق د تابعداري کې یې کمی کوي ویل سخت عذاب دی متوففینو لره و هغه کسانو لره دلته یو قسم چې ظاهري تطفیف دی هغه الله ذکري الذین هغه خلکو لره اذا اکتالو چې کله په پیمانه باندې شی اخلي علی الناس یعنی من الناس د خلکو څخه یستوفون پوره اخلي و اذا کالوهم چې کله هغوی ته ور پیمانه کوي او وزنوهم یا یې ورتلي یخسرون نو بیا کمی پکښې کوي خپل حق د بله مکمل غواړي خو د بل حق کموي نو دې کسانو لره ویلون سخت عذاب او هلاکت دی دلته هغه ادنا مثال الله ذکر کو چې په دنیوي شیانو کې خیانت دی نو دا چې په دین کې سړی تطبیق کوي هغه تر دې لوی جرم دی دغه سزا خو به تر دې غټه وي الا یظن اولئک انهم مبعوثون آیا ګمان نه کوي دا کسان چې انهم بېشکه دوی به مبعوثونه په قیامت کې راپورته کېږي لیوم عظیم د لوی ورځې لپاره یوم یقوم الناس لرب العالمین دا هغه ورځې یقین دی نه ساتي چې یقوم الناس خلق به راپورته کېږي درېږي به لرب العالمین د رب العالمین په مخ کې الا یظنو ظن په معنا د یقین آیا دوی یقین نه لري دا د دې دلیل دی چې څوک د خلکو حقوق هضموي خوري نو دا په آخرت باندې یقین نه لري که یې لري خو آخرت یې هېر کړی دی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا هیڅ کله داسې نه ده په کار تطفیف مه کوئ ان کتاب الفجار بېشکه د تطفیف کوونکو کتاب فجار جمع د فاجر لکه فجره چې جمع د فاجر و عبسه صورت کې تېره شو فاجر د فجور څه هرې ګناه ته فجور ویل کېږي نو ګناهګاران هر ګناهګار چې دی هغه متوفف دی یا د الله په حق کې یا د نبي په حق کې یا د مخلوق په حق کې کمی کړی دی نو بېشکه ان کتاب الفجار د دې ګناهګارانو کتاب لفی سجین خامخا سجین کې به وي د دوی د اعمالو دفتر هغه سجین دی او د دوی د اعمالو لیکلې پاڼې هغه به هلته پرتې وي سجین څه دی نو الله یې تفسیر کوي وما ادراک ما سجین ته چې شي پوه کړی سجین چې شی دی کتاب مرقوم کتاب یعنی مکتوب لیکل سوی خط دی مرقوم یې دې لپاره ورسره ووایو چې داسې لیکل دي چې ورانیږي نه څوک یې خرابولی نه شي
الله ساتلی دي لکه د ډبرې نقش، څوک تغییر پکې کولی نشي. نو دې کتاب ته یې هم سجین وایي، او په کوم ځای کې چې دا کتاب پروت دی هغه ته هم سجین وایي. احادیثو کې راځي چې د اووم ځمکو لاندې اسفل السافلین ټیټ ځای کې هلته دا کتاب پروت دی، هلته به د دې ارواح بندیان وي. ویل یومئذ للمکذبین، سخت عذاب دی په دې ورځ للمکذبین، هغه کسانو لره چې دا ورځ نه مني، انکار ځینې کوي. الذین یکذبون، هغه کسان چې دروغ ګڼي بیوم الدین، د جزا ورځ. وما یکذب به، او انکار نه ځینې کوي الا کل معتد اثیم، مگر هر تجاوز کوونکی اثیم لوی ګناهګار. دا د تطفیف بدي ده چې الله تعالی مختلف نومونه پېږدي، یا یې متففین بولي، بیا یې فجار بولي، بیا یې مکذب بولي، بیا یې معتد ګڼي د حدودو متجاوز، بیا یې اثیم لوی ګناهګار بولي. اذا تتلى عليه آیاتنا، چې کله په ده باندې زموږ آیتونه ویل کېږي، قال نو دی وایي اساطیر الاولین، دا د پخوانیو خلکو کیسې دي. دا بل صورت سو د تطفیف چې د قرآن حق نه ورکوي، قرآن د الله کتاب نه ګڼي او هغه باندې ایمان نه راوړي، بلکې د پخوانیو خلکو کیسې بولي. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کله داسې نه ده پکار د قرآن انکار مه کوئ، بل رانه بلکې زنګه چې ولدي د دوی په زړونو باندې، ما کانوا یکسبون، هغه ګناهونه چې دوی و یکسبون چې کولې هره ګناه په زړه باندې زنګ اچي. صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمایي اذا اذنب العبد نکتت فی قلبه نکتة سوداء، بنده چې ګناه وکړي په زړه کې توره نکته پیدا شي، نو که یې توبه وایستله او د ګناه څخه لاس په سر سو، زړه یې صفا شي، او که یې بله ګناه پسې وکړه نو هغه ډېرېږي حتی تعلو قلبه، تر دې چې ټول زړه را لاندې کړي. نو بیا رسول الله ولدانو هغه ران دي چې الله تعالی په سورة المطففین کې بیانوي، کلا بل رانه علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. شیخ الاسلام ابن القیم وایي ران او طبع او قفل دا یو د بل څخه لاندې و باندې درجې دي. نو یوه درجه تاسې بله ورسره ملګرې کړئ چې توره نکته چې د ګناهګار په زړه کې پیدا کېږي. نو اول د ګناه د وجې تور ټکی دی په زړه کې پیدا کېږي، بیا چې ګناه څه څوک توبه نه باسي ځنډوي، دا ډېرېږي تر دې چې زړه باندې غالب سي او ټول زړه تور کړي، نو بیا ران ځینې جوړ سي، ران لکه زنګ سي اوسپنه وکړي. او د هغه څه وروسته چې ګناهونه نور هم پسې ډېر سي، د ګناه د پاسه بله ګناه راشي، نو په زړه ډېرې پردې پسې راشي، بیا طبع سي. بل طبع الله علیها بکفرهم آیت کې تېر سو، ختم الله علی قلوبهم آیت کې دی. او چې تر دې هم ګناهونه پسې ډېر کړي نو قفل کلف ورولویږي او بیا دې زړه ته هدایت نه داخلیږي. دا ټول د کفارو د زړونو صفات دي. د مؤمن په زړه چې کله غفلت راځي د ګناه د وجې، نو هغه څه تعبیر په احادیثو کې په غین باندې کېږي او په غیم، په میم یا په نون باندې، غیم بالمیم غین بالنون. لکه د مسلم حدیث دی رسول الله فرمایي وانه لیغان علی قلبی، زما په زړه باندې کله کله یو قسم غفلت راځي، نو بیا ذکر کوم د الله تعالی هغه اثر ختم شي. نو د مؤمن د زړه دا صفات نه دي، الحمدلله رب العالمین.